تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو که چیرې زموږ د فیسبوک پاسورډ موږ نه هیر شوی وي باید موږ څنګه کولی شو بېرته خپل فیسبوک لاسته راوړو. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ نو زما چینل سبسکرایب کړه د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. راځو زه فیسبوک خلاصوم. کله چې را سره فیسبوک خلاص شو ما سره دغه میرویس خان په نوم چې کوم دی دې پاسورډ زما د هیرې نه وتی. زه غواړم چې دا بېرته زه لاسته راوړم. کله چې تاسو دلته راغلی دې نه بعد به ته فارګیټ پاسورډ ووهئ. که چیرې هغه تاسو سره هغه وخت نه راځي که نه که چیرې هغه حالت تاسو سره نه وي دلته فاین یور اکاونټ به ووهئ. سمه ده زه ګورم دلته پاسورډ زما د هیرې نه وتلی دلته فارګیټ پاسورډ وهم. سمه ده کله مې چې ووهه میل ادرس د دې څخه موږ چینجولی شو. که چیرې زه دلته اوس یو کلیک بل وکړم ما ته دلته د شماره موږ سره راځي. فعل ما ووهه ما سره ایمیل راغلی. کله چې ایمیل راغلی تیار ما ایمیل کاپي کړی دی دلته پیسټ کوم. کله چې ایمیل دلته پیسټ کړې دې نه بعد به ته فاین ووهې. سمه ده فاین یور اکاونټ دلته به ته فاین یور اکاونټ ووهې. دا د چې وخت موږ سره لوډ کوي دې نه بعد موږ سره دا صفحه راځي. دا صفحه چې کله موږ سره راغله دلته به ته ورته نیو پاسورډ ورکړې. انټر کنټینیو دلته زه وهم. سمه ده دې نه بعد به ته کنټینیو ووهئ. کله چې کنټینیو ووهئ ټیپ نیو پاسورډ. وګوره دا څنګه ما سره خلاص شو پوهېږې علت یې څه ده؟ علت یې دې ما سره دا و چې زما جیمیل تیار دی موبایل کې شته ګوره ښه ځکه ما سره دلته ډایرکټ کې ما ته د پاسورډ ساحه دلته راوړله کریټ ا نیو پاسورډ. سمه ده دلته ما سره ځکه راوړه کنې تاسو سره دلته بیا جیمیل کې تاسو سره یو ایمیل راځي. کله چې ایمیل راغلی هغې نه بعد به تا ته شماره لیکلې هغې نه بعد شماره ته دلته وهې دلته د چې وهه بیا دغسې یو صفحه تا ته درکوي ټیپ یور پاسورډ. دلته زه پاسورډ لیکمه. سمه ده کله چې پاسورډ ولیکه دا به ووهې پروسیسینګ دلته موږ سره کېږي الاو به ووهې دا به ووهې موږ سره اوکې. په دغه اسانۍ موږ کولی شو خپل فیسبوک بېرته لاسته راوړو. که چېرې کومه پوښتنه لرې په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان ښه ورځ ولرئ.